جانانا خان له د کپڑے ورسولې وکنه او استاد ډیر زیات خوشاله شو خو پیسې راکولې خو ماته ونه غوښتې ډیر دی خو بل بچو استاد ته چې خط راړې کنه نو ما یو د واده بل جوړه مو ګڼله تا وګڼله تاسو وې تاجیل دا ولا 40 روپیا ول تاسو ته روکم و درې سلو دا ولا بس وای والله ته پټ بچاو خاطر ہے نو استاد اوس په دکاندار شو ګوري سرګرول ته پته ټیم نیو الله خان په خیر راغلی ولی خان لاره ته وایه چې ستا دا خندا ما پورې کېده ته اوس ما پورې خاندې خان آخر چل سره ما خو پوهېږه که نه وایي چل سره چې په جامو کنټرول نه پوهېدي نو سره دې راغلی داخله چې ما چول لري دا وګوره جامې څوک داسې ګڼي دا وګوره خان زه معافي غواړم خان دا زما غلطي وه خان دا به زه په خپله ټیکم خان او په خپله به یې دروړم زه یو ځلې بیا معافي غواړم خان او ګلیا همدا خبره ورته تمام کوله خان یاره که جانانا دلته کښېنه دا راته ووایه چې ستا مازغه شته و ستا په سترګو کې نظر شته و ظالمه دا دومره اسان کار تا نه شو کولی تا خو زه د 2 پیسو کمه تا خو زه د 2 پیسو کمه आज हम बस तावी लूची बस कपड़े वाला कर पैसे रोगाड़ना नो و ظالمه ډېره ښه صفایي د کپړو هم راوسته او زما هم دې ورسره راوسته څه چل دی ما ته ووایه څه خبره ده او ته لا وایې چې څه خبره ده ما پوهېږې که نه وایم ته خو زه په شرمونو څنګه یې وشرمولې پوه خو مې ښه که نه دا وګوره دا زما د واده جوړه ده دا څوک داسې ګڼي نو جناب ته نور کړی نو ما ته څه پته چې ته ساله کاټو ساله پلن ویم کېنه دا به کفاره باندې کېنه جګړه مه کوئ پاره مه دی ګوره بچو چې څه وشو بچو هغه خو هسې مو شو دا تاوان دی په ما دا راته وایه د څومره پیسو کپړه د 200 مور که استاد چپ شه کېنه سلام دا وایه 200 روپۍ یاره ګلخان استاد مشر سړی کنې د ده نه به ما سر نه ویستې وه راځه لکه و بچو چې څه وشو هغه هېر کړه زموږ قسم په خدای استادجي ما د لغربولو خوبار به بیا ته تنګوي بس دی بچو بس دی ما معاف که بچیا ما معاف که دا کار ته نشي زده کولی پوه شې که نه دا کار ته نشي زده کولی او کور ته په لاړ شه او ښه په ارام کښېنه او پلار ته دې وایه چې 400 روپۍ راولېږي پوه شې که نه بس ولې که نو چې اوس دوی باندې مې پیسې نه پرېږدي نو زه څه چلو کوم ته دې بوټ کړي دي تو خداته مانه پښتنه کې وي چې تاسو یې تندې دې بوټ کړی دي نو تندې باندې بوټ نه نو تندې وره پاسه کنه ته 400 روپۍ خو نه پیدا کا کنه تکړه کنه ته تندې اته یا کړی نه دا او ځان نه پوخ ماسته جوړ کړی آتا ته تندې دا واده جوړه ګڼم دا لکه نو وایو نو کوم دې لپاره کې نو دې چې دا ګټه په دې تاوان راکوا نو ما څه کړی وې ما ته وایي چې تر مازدیګره پورې قبلي تیاري غواړم نو بېبي ما خو د ګل خان اوس عزت راوستو نو تو خدای پاک ته نو منظوره نو دې کې ما څه کړي وې وایي دا استاد دې داسې څنګه راوستو استاد خو دې بېعزته کړو په ډول خان دې بېعزته کړو د 2 پیسو دې کو نه نو ته ډوډۍ دې نه پاګندلې واپس کړې په دې خبره ختمه وه
نو ما یو خو سم دم چل راځو خو څه چې هغه سړي جامې وړي وي چې هغه ټول کوګو او چې مشي ټول کوګو نو ما څه کړي نه تا کوګو او نه ماشين کوګو دا کپاله کډوره کپاله دې کډوره وین چې دا کونټه دا کوم څه دې ما کوته چې اکا دې پاله اچي نه غلي شکړیا څو وخت راځي ورپورې خدای نو په دغه ځان ځان کنه خدای نو چې دا دې باکم کله راځي کله به راځي دا دا ما که دومره عقل یې قسم په خدای که په دې ټول کلي کې په چا کې دومره عقل ځه غني څه دا عقل ځان دې لا خو دا عقل ځان دې دا عقل څخه خلکو ته ټول کوي ته وایي وړاندې کوه یار یا سړیا چپ کېږي او کنه دا کنه یا دوه یو ګډو بخراله راواله پاسه مو نه په کټولي کې مانګه راواله نو په وړاندې شجاله مې دا کوي شجاله چې ګرمه چړې کو موټو یو پتا چا باندې دې کړي په خپل پیښه دا ساتي کو دې ستګه کړه ستګه کړه او بس نو دې لاندې پو راځي انسان لاندې پو دا کا وو دا کوي تو دا کړه دا بیا چې وڅوي کې قسم په خدای وای ولا بيبي وڅ وای وای دا حماده یا تقولا حتى لا كثر يمكنه ما يدرس عليه بتنعجوه یا سړیا دا سب ګور دې په هر سبا په مخه راخښتې دي اسمه سدي چې جوړې کړې دي دا درس په سر دې د ما په سر دې دا څنګه مستعمل سر باندې خطر مستعمل سر باندې خطر دا ما فنه عادي جوړي بلې كيف تحكي ما تقرا عليه كما تعرف بس الصندوق كان يسالوه سووا في خبي هذا 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 دا چې تروړم هذا اللي واسع ساعتي ولا ما څه کړی ما دینګا کاوي ته على مور او په دینګا لو لا بچا پیسې ته ځاو دا تروړم داجی وندا ولدا داجی دا بچې پولم دي کلا پوره دي داجی تا لا ګوډي ته نه اله کته فالا پاسا راځم وای هذا دا څلور سوه روپۍ وایه خو په خبره ځان پرېږده غوږونه کولا او که دا کلچن دي دا څلور سوه روپۍ به راځي دا به ورکړي ګلخان ګلخان صلی الله ورکم هغه ټوله داسې کوي که نه دا خو به مني خو هغه طرفه چې راځي که نه نو پیسې نو ځان سره به ډاکټر راولي د مور د په سر درد دی نو چې څه دارو درمل باندې وکړي ډاکټر ته یې څه ګټه نشته دی جمالو ترور به راشي زه به ښه شمه سلور سوه دې دله ورکړي ډاکټر له به څه ورکړي مانه ته رینګه وکړو داسې نه جوړېږي ښه بچی نو څه به کوې دا څلور سوه روپۍ به ورکړم ډاکټر یم او ګلخان استاد به راولم چې مور یې مې دارو درمل وکړي بس خبره ده ګوره هلکه دا ځان نه باندې مه وژنه ګوره دا کونټۍ درته نیسم که نه کرمک له دا کل ژوند دی دا څلور سوه روپۍ به ورکړي ګلخان استاد ده او ځان سره به ډاکټر راولي تر مور دارو درمل دې وکړي بس پېښم ځه پېښم بس مخې نه مې لرې کېږه ګوره خرابې اولاد خل من انت تتاسى بالطوكمة تكملي كده وتسمي كده واتو تدوالك غير اكون تايلا هذا قرن تايلا هكا تجي وعن جاكو فداس لا سكنا تتسبيلة تنينا جادة فتدل عن جن فلاد بانو نسم جدد هذا تسموني عليكم دا ودا ديس كلا تاسي دي لاوزه پورې پاسې دلې نه لالا لالا خمزه داسې نه ساتي ها اوس په خپله راپاسي خان راته ها داولي نو چې ته اسې نه پاسې نو دا خو به مې کول پاسه غرمه شوه ناوخته دی اوه یو خو شپې دومره لنډې شوې لاړ هم نه یړولی چې بس بیا غرمه یې پاسه شابه دلارا د بالا خانه مې بلا ډېر روپۍ پرتې دي روپۍ کوم ځای ما نه څه پته وه خو ما ولیدې نو
لالا سدي یو خبره درته وکړم وایا خفه کېږې خو به نه زه ته هم وایا یو 200 روپۍ مې پکار دي وا یو د لوګي مري او بل یې سر ته پره ها نو تا زما د بالغ نه روپۍ ولیدې څه دي ما څه کولې همالته پرتې دي څنګه بچې دومره پیسې د څه چرته راغلي ها نو بس تاسو نه غواړم نو وایي چې نشته دی نو چې نشته نو چېرته نه خو بیا پیدا کوم که نه چرته نه پیدا کړي روان وم د شپې په خوب کې نو په لاره کې خړې روپۍ پرتې وي زر زر مې راغونډې کړو د بالښت لاندې مې کېښودې ما چې راویښ نه شم زما مطلب دا دی چې چرته نه سره راغلې دا اصل خبره دا ده که نه بېبې جانې چې ما په ښار کې یو وړه شانتې ټیکه نیولې دا د هغې پیسې دي ټیکه ته څه خبره ټیکه دا سویګي سپیپونه مې خورول ښه وایي بچې مور دې د لاسونه زار شه بچې ته خو به ښه ډېر ستړی شوې که نه زویه نه بېبې جانې ستړی دي چې ستا دښمنه زه خو ورته خالي ولاړ یم کار خو ټول مزدوران کوي ښه ربې ته اوس روپۍ راوله زویه همدقسې کار روزګار کوه ښه نه بغیر کاره بېروزګاره بنده څه بندوي او څه فایده هم نشته د بېروزګاري نه که نه زویه ته بالکل ټیک وی بېبې لالا آفرین بېبې جانې دا والا 100 روپۍ خو سنبال وږدې ښه او دا 100 روپۍ ستا او دا 100 روپۍ د داجي او لږه یو منټ دا 100 روپۍ رابې ستا زړه خو مې نه غواړي چې تا یې درکړم د خوبه دې راپاڅولم خو بیا هم ما بدولت د ډېر لوی زړه خاوند دی والا ښه بېبې جانې رښتیا داجي مې څه شو هغه خو سهار وختي ښار ته تللی دی پولیس لاین ته ځم ها زه بس ټیک ته نو ربې زه خپلې کمرې ته ځم نو چای به ماله عمل ته راوړې ښه السلام علیکم وعلیکم السلام کینه کاکا مهرباني جی کاکا خدمت صاحب زه سابق هیډ کانسټیبل یم پوره 30 کاله مې د پولیس وردی اچولې ده او په دې دومره سروس کې زما په لمن هېڅ قسمه دار نشته حق کاله تنخوا مې ګټلې ده منم کاکا منم خبره کوه صاحب زما زلمی زوی چې تر 10مه تعلیم کړی دی ما ته په کلي کې بېروزګاره ګرځي دومره وس مې نشته چې د کور ضرورت پوره کړم صاحب د خپلو 30 کالو د خدمت په سیله کې تاسو ته خواست کوم چې زما زوی په پولیس کې بھرتي کړي نو دا ما سره ډېر احسان دی ښه کاکا ستاسو څه نوم دی हेड कांस्टेबल चमन गुल पेटी नंबर 7579 چمنونه که دلته څوک څه وخت ما ته زوی راولېږه او انشاءالله زه به د هغه لپاره څه کوشش وکړم ډېره ډېره مهرباني صاحب